کاناډا میشتو افغانانو یوه پخوانۍ کلیسا پر جومات بدله کړه. دا د کلیسا ودانۍ چې د ټورنټو ښار ته څیرمه د ایجکس په ښار کې موقعیت درلود د الصبحان پر نوم د جومات پرانیسته پکې وشوه. دغه پرانیسته چې د مارچ په 10مه نیټه د شنبې پر ماښام ترسره شوه په لسګونه د ایجاکس او ټورنټو ښار میشتو افغانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې مراسمو په لړ کې د الصبحان جومات د پرانیستې پر اهمیت او راتلونکو فعالیتونو خبرې وشوې. همدارنګه د مراسمو په پای کې په لومړي ځل پر همدې جومات د ماښام لمونځ د ګڼ شمېر ګډونوالو له لورې په جمعیت سره ترسره شو. دلته بیخي ډېر کارونه کیږي، بیخي ډېر کومکونه کیږي د کمیونټي سره. انشاءالله درسونه چې د ماشومان دپاره د ښځو دپاره ځای لرو، نور په اخته یو د لانجې ځای ورته جوړیږي، د خیر سره نور مخته ځي، د دوی دپاره حلقې د دوی دپاره کلاسونه جي، انشاءالله د دوی دپاره نور پروګرامونه هم جي. یو آینده نسل دپاره هم پروګرامونه لرو، پروفیشنلان دپاره پروګرامونه لرو، انجینران دپاره پروګرامونه جوړوو، د مکتب پروګرامونه جوړوو. کوچنیان څنګه مخته ولاړ سي، دا زموږ آینده نسل څنګه مخته ولاړ سي او دوی څنګه وپوهېږي د خپل کمیونټي څوک چې د دوی کلتور یې زده کړي، د دوی خپل ګرده بیکګراوند یې زده کړي، د آینده نسل دپاره او د اوس وخت دپاره. د الصبحان جومات ودانۍ چې مخکې د کلیسا اړوند وه او د عیسوي دین پیروانو د عبادت ځای په توګه کاروله، خو اوس د میشتو افغان کډوالو پر نوښت د 2.6 میلیونه کاناډایي ډالرو په ارزښت پیرل شوې او پر جومات بدله شوې ده. همدارنګه د دې ودانۍ په بیا رغونه کې هم تر 300,000 کاناډایي ډالرو لګښت راغلی دی. دا جومات د میشتو افغانانو او نورو مسلمانانو په مالی مرسته آباد شوی دی. دا ټول دغه افغانان چې په تورنټو کې، په جی ټي اے کې، حتی په انټیریو کې بعضې افغانان چې د هیواد نه د باندې دي یا د خپله د کاناډا په نورو ولایتونو کې دي، ټولو هر چا چې مطلب د دې آواز اورېدلی ده چې دلته موږ یو مسجد کوو رانیسو او ډېرو کمو ورځو کې باید دومره فنډ راټول کړو. دا د ټولو افغانانو د یوازې د تورنټو د افغانانو د ډېره برخه زموږ د تورنټو د افغانانو ده، خو دې کې ډېر خلکو غیر افغاني ټولنو خلکو هم پکې برخه اخیستې. د الصبحان جومات پر دې 2 پوړیزه ودانۍ کې د ښځینه او نارینه‌و عبادت کوونکو لپاره بېلې برخې په نظر کې نیول شوي دي. د دې جومات د مشر په خبره چې دا ځای به د ماشومانو لپاره د دیني زده کړو پر یو لوی مرکز هم بدل شي. د دې جومات د اهمیت په اړه راته وویل شول چې مخکې تر دې دلته میشتو افغانانو دا ډول ځانګړی جومات او اسلامي مرکز نه درلود، ترڅو د افغانانو د راټولیدو او د راتلونکو افغان ماشومانو د روزنې لپاره ترې کار واخیستل شي. نو ځکه خو د الصبحان جومات پرانیسته د کاناډا میشتو افغانانو له لورې یو بېساری ګام یادېږي. شکر ځای دی. اول خو باید د الله جل جلاله شکر پر ځای کو چې دغه چې د صبحان مسجد پس داسې یو څه هلو ځلو څخه دا د نن افتتاح سو، یو بې سابقه فنډریزینګ وسو چې تقریبا 2.4 میلیونه ډالره په ډېر لږ وخت کې الحمدلله کمیونټي د ټولو افغانانو په شمول دغه سره راجمع شوې او دغسې یو ښه ښایسته ځای خاوندان سولو. د ایجکس په ښار کې تر 2500 ډېر افغان کډوال میشت دي او پر همدې سربیره دا ښار د ټورنټو او شاوا ښار ته هم نږدې پروت دی. ویل کېږي چې د اخترونو د نمانځلو او نورو دیني او کلتوري مراسمو په نمانځنه کې به دا جومات د افغانانو د راټولیدنې پر یو ښه مرکز بدل شي. دقیق ارقام معلوم نه دي، خو کېدای شي د 2000 پورې افغانان دلته ژوند کوي په ایجکس کې او د ایجکس ټول نفوس 1,20,000 نفوس لري. الحمدلله دغه مسجد چې دلته جوړ شوی دا دی افغانانو په لاس جوړ شوی، د افغانانو په مرسته جوړ شوی
او هغه افغانان چې دلته په دې جکس کې ژوند کوي د دې نه هیله کوو چې د مسجد سره مرسته وکړي د مسجد ته راسي او د مسجد په پراخوالي کې او په آبادوالي کې لا برخه واخلي. پر دې مراسمو کې چې د ماښامي تبیا هم پکې شوې وه، پر جماعت سره د ماښام د نمانځل ادا کولو څخه وروسته دا مراسم پای ته ورسېدل او له دې وروسته په ټاکلي وخت پر همدې جماعت کې 15 وخته لمونځ په جماعت سره ادا کیږي او همدارنګه د ماشومانو د زده کړو او روزنې لپاره هم ګڼې برنامې پیل کیدونکې دي. احسان کمال، وصال تلویزیون، تورنټو.